مؤمنانو له اهل کتابونو یو ډله غواړي چې په څه چل تاسو له سمې لارې نه واړوي په داسې حال کې چې په حقیقت کې هغوی له ځانه پرته هیڅ څوک په گمراهۍ کې نه غورځوي خو له هغو سره د دې شعور نشته. ای اهل کتابو ولې د الله له آیتونو نه منکریږئ په داسې حال کې چې تاسو په خپل وینئ؟ ای اهل کتابو ولې حق ته د باطل رنگ ورکوي او سره ګډوي؟ ولې له پوهې او ادراک سره سره حق پټوي؟ له اهل کتابونو یو ډله وایي چې د دې پیغمبر پر منونکو چې څه نازل شوي دي پر هغه سهار ایمان راوړي او ماښام ورڅخه انکار وکړي ښایي په دې دسیسه دا خلک له خپل ایمان نه واوړي. دغه راز دا خلک په خپلو کې سره وایي چې د هیڅ چا خبره مه منئ چې ستاسې پر دین نه وي. ای پیغمبره دوی ته ووایه چې اصلا خو هدایت د الله هدایت دی او دا د هغه ورکړه ده چې چاته همغه څه ورکړی شي چې وخت تاسو ته درکړی شوی وو یا دا چې نور ته ستاسو د پروردګار او حضور ته د وړاندې کېدو لپاره ستاسو پر خلاف قوي دلیل پلاس ورشي. ای پیغمبره دوی ته ووایه چې فضل او لورونه د الله په واک کې ده چاته چې خوښه شي ورکوي هغه د پراخ نظر څښتن دی او په هر څه پوهیږي. د خپل رحمت لپاره چې چاته خوښه شي ټاکي او د هغه فضل ډیر زیات دی. له اهل کتابونو څوک داسې دي چې کته پر هغه باندې د ډاډ لمخې په پندونو مال او شتمنۍ ورکړي نو هغه به ستا مال تا ته بیرته درکړي او څوک پکې داسې دي چې کته ور باندې دی وی اشرفي اعتبار هم وکړي بیرته به در نکړي مګر دا چې د هغه په سر ودرېږي. د هغو د دې اخلاقی حالت سبب دا دی چې هغوی وایي د بېسوادو یعنی غیر یهودي خلکو په باب پر مونږه څه مؤاخذه نشته او دا خبره هغوی بیخي په دروغجنه وینا د الله لوري ته منسوبوي په داسې حال کې چې هغو ته څرګنده ده چې الله داسې نه دی ویلي. ښه نو ولې به له هغو نه پوښتنه ونشي؟ هر څوک چې خپل تعهد پوره کړي او له بدو چارو په ډډه شي هغه به الله ته ګران وي ځکه چې پرهیزګاران د الله خوښیږي. پاتې شول هغه خلک چې د الله تړون او خپل قسمونه په لږ بیه پلوري د هغو لپاره په آخرت کې هیڅ برخه نشته. الله به د قیامت په ورځ نه له هغو سره خبرې وکړي نه به د هغو لوري ته وګوري او نه به هغوی سپېڅلي کړي بلکې د هغو لپاره خو دردناک عذاب دی. په دوی کې ځینې خلک داسې دي چې د کتاب په لوستلو ژبې داسې اړوي را اړوي چې تاسې به وایي څه چې لولي هغه د کتاب عبارت دی په داسې حال کې چې هغه د کتاب عبارت نه وي. هغوی وایي دا څه چې مونږ لولو دا د خدای لخوا دي په داسې حال کې چې هغه د خدای لخوا نه وي. هغوی له پوهې او ادراک سره سره د دروغو وینا د خدای لوري ته منسوبوي. د هیڅ انسان دا کار نه دی چې الله هغه ته کتاب فرمان او پیغمبري ورکړي او هغه خلکو ته ووایي چې د الله پر ځای تاسو زما بندگان شي. هغه به هم دا ورته ووایي چې خدای پالونکی شي لکه څنګه چې د دې کتاب غوښتنه ده چې تاسو د هغه زده کړه او ښوونه کوئ. هغه به داسې هیڅکله تاسو ته ونه وایي چې پرښتې یا پیغمبران پر ربوبیت ونیسئ. آیا دا کېدای شي چې یو پیغمبر تاسو ته د کفر امر وکړي په هغه وخت کې چې تاسو مسلمان یاست؟ در یاد کړئ الله له پیغمبرانو نه وعده اخیستې وه چې نن مونږ په کتاب حکمت او پوهې سره سرلوړي کړي. سبا که تاسو ته کوم بل پیغمبر د همغو هدایاتو رښتینی کوونکی درغی چې له مخکې نه تاسو سره شته نو تاسو به پر هغه ایمان راوړونکي او د هغه ملاتړ کوونکي اوسئ. په دې وینا سره الله پوښتنه وکړه آیا تاسو دا اقرار کړئ او پر دې خبره مو زما له خوا د وعدې دروند مسؤلیت په غاړه اخیستی دی؟ هغو وویل هو مونږ اقرار کړی دی. الله فرمایل ښه نو شاهدان اوسئ او زه هم له تاسو سره شاهد یم. له دې وروسته چې هر څوک له خپلې وعدې واوړي همغوی فاسقان دي. اوس آیا دا خلک د الله د اطاعت طریقه یعنی د الله دین پرېږدي کومه بله طریقه لټوي؟ په داسې حال کې چې د آسمانونو او ځمکې ټول شیان خوښ وي که ناخوښ یوازې د الله د فرمان تابع یعنی مسلمان دي او د همغه لوري ته د ټولو ورګرځېدل دي. ای پیغمبره ووایه چې مونږ الله منو
هغه ښوونه منو چې پر موږ نازله شوې ده هغه ښوونې هم منو چې پر ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام او د یعقوب علیه السلام پر زوجات نازل شوې وي او پر هغو هدایاتو هم ایمان لرو چې موسی علیه السلام عیسی علیه السلام او نور پیغمبرانو ته د هغو د پروردګار لخوا ورکړی شوي موږ د هغو ترمنځ توپیر نه کوو او موږ د الله د فرمان تابع یعنی مسلمانان یو د دې فرمان منلو یعنی اسلام نه پرته چې هر څوک کومه بل لاره غوره کول وغواړي د هغه طریقه به هیڅ کله قبول نه کړای شي او په آخرت کې به هغه ناکام او زیانمن وي څنګه کېدای شي چې الله خلکو ته هدایت وکړي چې هغه د ایمان د نعمت له موندلو وروسته بیا کفر غوره کړ په داسې حال کې چې هغه په خپل په دې خبره شاهدي ویل ده چې دا پیغمبر په حق دی او هغه ته روخانه نښانې هم راغلي دي الله خو ظالمانو ته د سم لارې ښوونه نه کوي د هغه د ظلم وړ سزا ده چې پر هغه د الله پرښتو او ټول انسانانو لعنت ده په همدې حالت کې به هغه د تل لپاره وسی نه به د هغه په سزا کې څه آسانتیا راشي او نه به هغه ته مهلت ورکړی شي البته هغه کسان به وژغورل شي چې لدی ورسته توبه وباسي او خپل عملی چلند سم کړي الله بخونکی او رحم کوونکی دی حکومت خلکو چې له ایمان راوړلو وروسته کفر غوره کړی بیا په خپل کفر کې پرمختګ کړی دی د هغو به توبه هم نه قبلي داسې کسان خو په خیر لار ورکی باور ولرئ چې کوم خلکو کفر غوره کړی دی او همدا د کفر په حال کې مړ شول له هغو نه که څوک له سزا څخه د خپل ځان ژغورلو لپاره دا ټوله ځمکه له سرو زرو ډکه جریمه ورکړي نو هغه به قبول نه کړی شي د داسې خلکو لپاره دردناکه سزا تیاره ده او هغوی به د خپل ځان لپاره کوم رستندوی ونه مومي تاسې نیکۍ ته نشئ رسېدلی تر څو خپل هغه شیان د خدای په لار کې ونه لګوئ چې تاسې ته ګران وي او څه چې تاسې ولګوئ الله به ورڅخه ناخبره نه وي دا ټول خوراکي شیان چې په محمدي شریعت کې حلال دي د بني اسرائیلو لپاره هم حلال البته ځینې شیان داسې وو چې د تورات له نازلېدو نه مخکې اسرائیل په خپله پر ځان حرام کړي دوی ته ووایه که تاسې په خپلو اعتراضونو کې رښتیني یاست نو تورات راوړئ او د هغه کوم عبارت را مخې ته کړئ کوم خلک چې له دې وروسته هم د خپلو جوړو کړیو دروغو نسبت د الله لوري ته کوي هغوی په حقیقت کې ظالمان دي ووایه الله چې څه ویلي دي رښتیا یې ویلي دي تاسې باید یې لوري ته مخه کړئ د ابراهیم علیه السلام د طریقې پیروي وکړئ او ابراهیم علیه السلام له مشرکانو څخه نه و بېشکه تر ټولو لوی عبادت ځای چې د انسانانو لپاره ودان شو هغه همغه دی چې په مکه کې دی هغه ته خیر او برکت ورکړ شوی او د ټولو نړیوالو لپاره د هدایت مرکز ګرځول شوی دی په هغه کې څرګندې نښانې دي د ابراهیم علیه السلام د عبادت ځای دی او هغه ته چې څوک ننوځي په امن شو پر خلکو د الله دا حق دی چې که څوک هغه کور ته د رسیدو وس لري د هغه حج دی وکړي او که څوک د دې فرمان له عملي کولو نه انکار وکړي نو هغه دې په دې پوه وي چې الله له ټولو نړیوالو څخه بېنیازه دی ووایه ای اهل کتابو تاسې ولې د الله د حکمونو له منلو نه منکرېږئ هر یو حرکت چې تاسې کوئ الله مو ویني ووایه ای اهل کتابو دا ستاسې څه چلند دی چې که څوک د الله حکم مني تاسې هغه هم د الله له لارې نه منع کوئ او غواړئ چې هغه دې په کږه لاره لاړ شي په داسې حال کې چې تاسې په خپله په دې شاهدان یې چې دا لار سمه ده ستاسې له کړو وړو څخه الله بې خبره نه دی ای مؤمنانو که تاسې د دې اهل کتابو د یوې ډلې خبره ومنئ نو دوی به تاسې له ایمان نه بیرته د کفر لوري ته واړوي ستاسې لپاره د کفر لوري ته د ورتګ اوس څه ځای پاتې دی چې تاسې ته د الله آیتونه اورول کیږي او ستاسې په منځ کې د هغه رسول موجود دی څوک چې د الله لمن په کلکه ونیسي هغه به ارومرو سمه لاره ومومي